ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا په ولسمشر ټاکنو کې بریالی شوی نومان جو بایډن په خپله یوه لیکنه کې چې امریکایي رسنیو خپره کړې ده ویلي دي چې نوموړي به په افغانستان کې خپل کم سرتیري پرېږدي. له دې کار څخه د نوموړي موخه القاعده او د داعش ته ماتې ورکول او د جګړې پای ته رسول ښودل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لیوینز د تهران له 2 ورځني سفر راګرځېدلي. د لیوینز له قوله له ایراني چارواکو سره په لیدنو کې د افغانستان د سولې او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پر ارزښت خبرې کړي. د روسیې لومړی وزیر ولادیمیر پوتین ویلي چې جو بایډن ته په انتخاباتو کې د کامیابۍ له امله مبارکي ویلو کې به تر قانوني پړاو پای ته رسېدلو پورې صبر وکړي. د ایران د ولسمشر سلاکار د سلیماني وژونکو ته د مرګ ګواښ کړی او چین بایډن ته د بریا مبارکي ورکولو ډاډه کړې.